د بیرغ په ملي ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د طالبانو په ضد د عملیاتو خبرداری ورکړ. دا چې ولسمشر غني څه وویل او امنیتي ځواکونو ته یې د څه ډاډ ورکړل، ویډیو تر پایه وګورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ د افغان ملي بیرغ لمانځغونډه کې وویل داسې طرحو ته موږ نه تسلیمیږو چې بهر کې دې برابرې شوې وي او افغانستان د جګړې په ډګر بدلوي. ولسمشر غني د دې طرحې د جزیاتو په هکله څه ونه ویل، خو طالبانو څه موده مخکې ویلي وو چې د افغان سولې په اړه یوه طرحه څو میاشتې مخکې له افغان چارواکو سره شریکه کړې ده. طالبانو د دې طرحې په اړه ډېر جزیات نه وو په ډاګه کړي. ولسمشر غني نننیو خبرو پر طالبانو د سولې غږ وکړ او زیاته کړه تاسې زور ته نه تسلیمېدئ او موږ هم زور ته نه تسلیمیږو. لاره د حل ده او لاره د اتفاق ده. د ولسمشر غني په خبره ملت داسې سوله غواړي چې ټوله وینه بهېدل او وژنه پکې پای ته ورسیږي. خو که طالبان د تورې په قضاوت باور لري، امنیتي ځواکونه هم تیار دي ترڅو په توره ځواب ورکړي. اشرف غني نننۍ وینا کې د طالبانو لاسته د سپین بولدک ورتلل او د لسګونو کسانو د نیول کېدو او ورکېدو ریپورټونو ته په اشاره وویل دې جګړې ته څه ځواب لرئ؟ دا اسلامي نظام دی که د بدوی پیل؟ طالبانو د جولای پر 14مه سپین بولدک ونیو او روانه اونۍ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل طالبانو پر دې سیمه له ولکې وروسته سلګونه کسان له کورونو په زور ایستلي او لسګونه یې وژلي دي. طالبانو دا ادعاوې رد کړي او دا کار یې د دې ډلې پر ضد حکومتي تبلیغاتو لړۍ بللې ده. ډیره مننه له ملتیا مو ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د همداسې مطالبو لپاره پښتون وایس یوټیوب چینل حتمي در سره سبسکرایب کړئ.